Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official Zem Stasur Stas mentor Muhammad Amir G students mein lecture number 16 के बाद मंगा डिस्कस को passing objects as argument सही है मतलब पहले लेक्चर की मंगा था खबर को चारा how we can pass objects as an argument to a member function मतलब दी member function ना मंगा object as an argument संगा pass को लेकिन जो object खबर आवश already मंगा class पे की डिस्कस को बिया बता class मंगा declare को द class पे बिया जाना object declare को او مونږ بعد د ممبر فنکشن نه ابجیکټ چې کوم دی دا څه کو دا مونږ ایز ان ارګومنټ څه کو هغه پاس کو نو ډیر زیات انټرېسټینګ چې کوم دی نه کلاس دی ډیر زیات آسان هم دی خو فرست اف آل لیټس ډسکس د تھیوري او بیا مونږ راځو پریکټیکل پروګرامینګ په کو چې کله پریکټیکل چې تاسو ته پروګرام ولیکم نو بالکل به تاسو ته داسې کار چار دی چې داسې ګران سنسټ ډیر ایزي کنسپټ دی خو امپورټنٹ کنسپټ دی ریګارډینګ د اوپ صحیح ده نو objects can also be passed as arguments to member function with the member function among objects whom is an argument से कॉलेज पास कॉलेज शू when an object is passed as an argument to a member function कल चोई मंगा दे member function object is an argument pass को नो सो लाइन जम सर द bullets की तासी ने ये पॉइंट रखले द दो bullets मतलब 2 points थी दारच कल मंगा द member function ना object is an argument pass को only the name of the object is written in the argument نو په ارګومنت کې بیان په فرنتیسس کې موږ صرف لیکو د آبجیکټ نیم لیکو د نمبر اف د parameters and their types must be defined in the member function او د parameters مطلب نمبر اف parameters صحیح ده او دغه چې کوم ټایپ parameter دی صحیح ده هغه موږ must define کو په member function کې اوس په دې لاندې پوینټ باندې تاسو بالکل مکمل نه راسئ صحیح ده سو پوری چې تاسو پریکټیکل پروګرام نه کتلې بیا چې کله موږ یو پریکټیکل پروګرام ولیکو بیا موږ دا غینه بعد کې دا لیو دا بولټ ټیکم دی دا بولټ اولنې بولټ پوینټ موږ ته ویل چې اونلی د نیم اف د object is written in the argument مطلب دغه کې چې کوم دی د object چې کوم نیم دی هغه سمپل موږ په arguments کې لیکلی شو صحیح ده خو د لاست چې کوم زموږ سره د سیکنډ لاست چې زموږ سره کوم بولټ پوینټ دی دا به تاسو داسې نه پوهیږئ that's why I'm here to write a program okay let's suppose ما سره یو کلاس دی او ما واغس په امیر نیم سره یو کلاس صحیح ده اوس دا کلاس ما واغستو په دې کلاس کې پرایویټ چې کوم دی پرایویټ څه کوم سم ممبرز چې کوم دی هغه څه کوم هغه زه ډیکلیئر کوم صحیح ده داسې ما پرایویټ لیټ سپوز ما سره یو انټیجر دی لیټ سپوز ما واغستو a اوکې a زما سره یو انټیجر دی اوس موږ دا یو پروګرام لیکو دې پروګرام په تھرو باندې موږ چې کوم د داسې پروګرام لیکو بیګ object is an argument دی فنکشن نه فنکشن نه پاس کوو صحیح ده او کم چې کم د object سم کوم ویلیو اساین کوو نو د بل یو object مطلب دوه object هم کریټ کو مل تاسو سپوز سمپل موږ دوه چې کوم ویلیوز دي هغه موږ اډ کوو خو موږ څنګه اډ کوو چې موږ داسې اډ کوو چې موږ د member function نه objects پاس کوو یو object هم سیویلیو اساین کو دی یو object ته د بل object په سیویلیو اساین کو د بل object په تر باندې موږ فنکشن کال کو ځوان objects په موږ خپل منځ کې جمع کو صحیح ده خو دغه objects مونږ از ان ارګومنت پاس کو د فنکشن او دغه ریزلټ چې کوم دی د کوم ویلیوز دغه object په تر باندې مونږ ویریبل ته اساین کوو به جمع کوو تاسو ته هڅه ډیر زیات مشکل ښکاري مات په خپل هم د ویل داسې ښکاري چې تاسو کنسپټ به هغه لږ داسې کمپلیکسټي طرف ته چیر وات از مین بای دس حال صحیح ده دا څه وایي نو بالکل صحیح سم نه ګوره دا دومره اسانه خبره ده په ویډیو کې ګرانه ده خو پریکټیکلی ډېر زیات اسانه ده صحیح ده ما پرایویټ کې یو چې کوم دی یو ډیټا ممبرز واغستو صحیح ده زه پبلیک څه کوم څه پبلیکلی څه کوم ما یو فنکشن علم وایډ صحیح ده وایډ فنکشن ما واغست لیټ سپوز ما سره شو انپوټ دا انپوټ فنکشن دی صحیح ده د نه زه صحیح څه ارګومنټ نه پاس کوم په دې کې سمپل زه یو میسج شاوټ کوم چې یاره انټر سوري یار انټر ویلیو اف a مطلب a ویریبل چې کوم دی هغه لپاره تاسو ویلیو څه کا هغه انټر کا او سو کوم سمپل بدغه ویلیو چې کوم دغه a ته سین کو سمپل از دیټ په دې کې سر ډیفیکلټ و نو اوکې دا زم سره یو ممبر فنکشن شو وځ داسې کار کوم چې دل وی چې دلته ځان سره یو بل وایډ سره صحیح ده وایډ ټایپ والا مطلب دې ریټرن سویل نه ریټرن کوي ځکه ما وایډ ډیټا ټایپ واغستو زما سره یو بل لیټس سپوز زما سره یو بل فنکشن شو ډیس مطلب ډسپلی پنه وسته دی فنکشن نه دلته څه کوم ګوره مونږه سمپل مونږ ویل چې را کلاس زما سره از ډیټا ټایپ ټریټ کیږي لکه مطلب سمپل زما سره انټیجر چې کوم دی د زما سره ډیټا ټایپ دی کنه نو کله ما یو ویریبل چې کوم دی هغه ما ډیکلیئر کوو دغه مخکې دغه ویریبل ټایپ ما ډیکلیئر کوم مطلب کم ټایپ ویلیوز په دې ویریبل کې سٹور کیږي نو موږ دا شروع چې د کلاس زما سره د کلاس زما سره هم یو ډیټا ټایپ دی دا ډیټا ټایپ والا ویریبل چې کله موږ ډیکلیئر کوو هغه ته موږ سوي هغه ته موږ وایو object نو سمپل زه د دې ډیس فنکشن نه څه کوم د دې نه زه یو دوه object پاس کوم خو ټایپ به زموږ سره کلاس والا ډیټا ټایپ به زموږ سره کلاسي لکه زموږ سره کلاس شیر امیر دی نو امیر د لپاره ما لیټ سپوز x
او بل جما سره د امیر لپاره ما ابجیکټ کریټ کو x صحیح ده ایز ا پیرامیټر مې دغه ابجیکټ پاس کو بل ما د امیر لپاره یو y لکه مطلب سیمپل موږ څه کول موږ چې کله داسې یو دغه کوو کنه نو سیمپل کله دا داسې کنټرول x کوم لکه مطلب په پریوس لیکچر کې تاسو موږ خورس په ډیټیل سره تاسو لپاره اوس بالکل که تاسو ریګولر کلاسز ګورئ دا تاسو د څه کال کاتنه ولا چې الف ب ت دي صحیح ده لکه سیمپل موږ انټ ولیکو لکه مطلب ما د څه دوه سویلو انټ a دوی داس انټ b دا دوه به موږ څه وکړو دا پیرامیټر د پاس کول کنه دا نو اوس ګوره سیمپل د انټ به زموږ سره ډیټا ټایپ وو سیمپل زموږ سره د امیر چې ما ولیکو دا زموږ سره یو ډیټا ټایپ دی کلاس دی کنه دا زموږ سره ډیټا ټایپ دی او دا یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دی صحیح ده نو د یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ لپاره ما ایکس او واي ویریبلز دی ډیټا ټایپ دی دا ویریبل شو صحیح ده نو چونکی زموږ سره کلاس ډیټا ټایپ دی نو کلاس لپاره کوم ویریبل وایي ته موږ ابجیکټ وایي صحیح ده نو دا زموږ سره ایکس یو ابجیکټ شو واي یو ابجیکټ شو دا مال ته د کلاس لپاره کریټ کړو ماسینه دا کار مونږ وشو کې چې مونږ سیمپل د امیر چې کوم کلاس د غیر لپاره مونږ دوه ابجیکټس کریټ لږ صحیح ده او دا ایز ا پیرامیټر چې کوم دی ډیس فنکشن چې کوم دی د تا ورواچل پاس هم دی صحیح ده اوس څه کومه نور په دې باندې چې کوم کار دی موږ وروسته وکړو زه راځم سیمپل او دلته داسې کار کوم بچی د لوی شه چې په مین فنکشن کې زموږ سره چې کوم دی ورګه دلته لګ دا دغه ښه مین فنکشن څه کوم زه اوس انټروډوس کوم انټ مین صحیح ده او په مین فنکشن په باډي کې زه د امیر د لپاره څه کوم د امیر فنکشن د لپاره سو چې کوم دی ابجیکټ زه کریټ کوم صحیح ده لیټ سپوز ما کریټ کو ای آی او صحیح ده لیټ سپوز ما د ای آی او د زموږ سره درې فرست واول شو ای آی او یو صحیح ده لیټس سپوز زما سره د ای آی او دا زما سره 3 ابجیکټ شو د امیر کلاس لپاره دا ما څه کړو دا ما کریټ کړل اوس اولنی کار دا کوم چې یاره زما سره دا کوم ای زما سره ابجیکټ دی ته دې ای په ترو زه کال کوم ای ډاټ انپوټ صحیح ده انپوټ چې کوم زما سره کوم فنکشن دی صحیح ده انپوټ سوري انپوټ زما سره کوم ممبر فنکشن دی هغه ما څه کو هغه ما د دې په ترو څه کو هغه ما دلته کال کو سوري دا داسې دلته ورګید اوکې دا ما څه کو دا ما کال کو د هغې نه بعد سیمپل د داسې کنټرول سی اینډ هیر کنټرول وی او د بل کار ما دا وکړو چې یاره زموږ سره کوم آی دی د آی ابجیکټ په ترو باندې ما دا ممبر فنکشن انپوټ کال کو دا دوه ممبر فنکشن چې کوم دی دا موږ څه کړل دا موږ کال کړل اوس دریم زه دا کار کوم چې زموږ سره دا کوم او دی دی او ویریبل ته څه کوم دا او سوري دا او ابجیکټ چې دی اوس کوم او ډاټ او ډاټ ډیس اوس زه څه کوم دا ډیس دغه چې کوم دی دا ډیس ویریبل سوري ډیس ممبر فنکشن دا څه کال کوم ځکه د کال کوم ګوره مثلا دا میسج شوم شو چې پبلک وایډ صحیح ده پبلیکلی د زموږ سره وایډ یو پبلیکلی ممبر فنکشن دی پبلیکلی موږ انټروډیوس کړی دی کله چې ګور د امیر کلاس والا د سکوپ ریزولوشن مطلب دا چې یاره دا د دې کلاس سره بلانګ کوي دا کوم ممبر فنکشن نو د ډیس نه موږ ګور درې امیر ایکس د ځانه ریډ کلر ورکړی دی امیر واي مطلب د ټو ابجیکټ الریډي ایز ا پیرامیټر موږ پاس کړي دي اوس چې کله موږ دا فنکشن کال کوو نو دلته څه کومه دلته زه سیمپل د ای او آی چې کوم ویریبل سوري کوم ابجیکټس دي دا تی مال ته پاس ته ګوره ماره دی او ابجیکټ په ترو باندې دا ډیس چې کوم زموږ سره دا کوم ممبر فنکشن دی دا می کال کو دینه ما دا ای او آی چې کوم دوه ابجیکټس د ما پاس ته ګوره پیرامیټر کې هم موږ دوه ابجیکټس چې کوم دی هغه لري لګول دي نو ګوره دلته موږ څه وکړو د فنکشن اوس موږ کال کوو د کال کولو په ټایم کې موږ د هغې نه ابجیکټس پاس کړو او موږ دا ویل چې یاره ارګومنټ زموږ دې ته وایي چې یاره کله موږ د فنکشن کالینګ په وخت کې دې ته څه ایکچوال ویډیوز ور واچوي یا ورته موږ څه ویریبلس ته پاس کړو ابجیکټ چې پاس کړو سره ارګومنټ وایي نو سیمپل موږ څه وکړو دلته موږ دا ابجیکټس دي او دا ابجیکټس موږ ته د ډیس فنکشن نه ایز ان ارګومنټ پاس کړو دا زموږ لیکچر دی اوس سیمپل څه کومه ګوره اول چې د ای ډاټ انپوټ مطلب د ای ابجیکټ په ترو باندې کلم سره د امیر کلاس انپوټ او چې کوم شریار ممبر فنکشن دا کال شي نو زموږ سره به سیمپل شو شي موږ به د ا ته څه ویلیو اساین کو لیټ سپوز موږ سره فرست ټایم کې موږ ورته اساین کړل 9 صحیح ده بیا چې سیکنډ ټایم سره د آی په ترو باندې کله بیا د انپوټ فنکشن شي نو بیا موږ ا ته څه ویلیو اساین کو دا اوس موږ اساین کو خو د آی ابجیکټ په ترو باندې د انپوټ کلاس چې کوم دی دا موږ څه د انپوټ ممبر فنکشن موږ ایکسس کو لیټ سپوز بیا ما دی ا ته اساین کړل 99 اوس دا دواړه د آی د ای ابجیکټ په ترو چې کله موږ انپوټ ممبر فنکشن ایکسس کوو د هغې کې موږ سره کوم ای و د ای ته موږ 9 ور واچوو چې کله د آی په ترو باندې ایکسس کوو آی ابجیکټ په ترو موږ 99 ور واچوو صحیح ده اوس دا دواړه زه جمع کوم دا زموږ سره دا ویلیوز د ساري دا زموږ سره د ای او آی د دې دوه ابجیکټ شو خو چونکې ای زموږ سره په ایکس سره چینج شو او آی زموږ سره په وای سره چینج شو نو په دلته اوس موږ څه وکړو سیمپل ته ولیکم چې یاره ای زموږ سره دا ای چې کوم ویریبل دی دیک زموږ سره دلته برابر کړه چای برابر کړه د اول زموږ سره ایکس دی دلته چونکې زموږ سره په دې کیس کې ایکس دی ایکس زموږ سره د ابجیکټ دی د ابجیکټ په ترو باندې څه کومه دلته زموږ سره مطلب دا خو بیا چینج کېږي خو لکه دلته موږ ایکس اخیستی موږ سیمپل ایکس ډاټ ای
مطلب چې a کې کوم اکچوال ویلیو ده هغه جمع بیا چې کوم د وای په ترو باندې انپوټ کال کو a ته کوم ویلیو ورواچیله هغه دا دواړه څه دا په خپل میز کې جمع کړئ سیمپل ما دا کار وکړو دا سټیپ مو وکړو د هغې نه بعد د سیمپل دا یو میسج چې کوم دی سی آوټ کړم چې د سم اف بوث زه دلته آبجکټس ولیکم تاسو پوه شئ صحیح ده د سم اف بوث آبجکټس آر هغې سم څه شو هغه به سیمپل موږ دلته داسې ولیکو چې د هغې سم زموږ سره راغی هغه زموږ سره ا چې کوم اکچوال ویلیو ده هغه راغی نو ګوره دا زموږ سره زموږ سیمپل پروګرام شو چې یاره په دې کې موږ څه وکړل په دې کلاس کې موږ دا کار وکړو چې یاره یو زموږ سره چې کوم د شری ممبر فنکشن د انپوټ او په دې انپوټ کې موږ سیمپل ا ته څه ویلیو اساین کړه بیا موږ په ډیس نیم سره یو بل فنکشن واغستو صحیح ده او د هغې نه دوه پیرامیټر پاس کړل چې کوم زموږ سره کلاس دی د هغې کلاس لپاره موږ آبجکټس کریټ کړل صحیح ده چې یو ایکس او بل وای و په دې کې زموږ سره دا کار و چې یاره موږ کله په مین کې فنکشن کې د امیر کلاس لپاره کوم درې آبجکټ کریټ کړو نو د ای آبجکټ په ترو باندې چې کله ما زموږ ممبر فنکشن چې کوم دی ما کال کو نو پای کې موږ سیمپل د ای آبجکټ په ترو باندې کله دا کال شو نو ته موږ څه ویلیو اساین کړه هغه چې تاسو ته راکتلی چې تاسو ما ډسکس کړه بیا چې آی آبجکټ په ترو باندې موږ د انپوټ چې کوم ممبر فنکشن دا موږ کال کو او موږ دې ته بل څه ویلیو اساین کړه او بیا دا دواړه ویلیوز د دواړو آبجکټس په ترو باندې موږ ورچېلي وي دغه دواړو آبجکټس په ترو لکه دا زموږ سره د ای والا او د زموږ سره د آی آبجکټ په ترو باندې موږ کال کړی دا دواړه په خپل منځ کې جمع کولې د جمع کولو موږ په دې طریقه سره وکړل صحیح ده چې د ایکس مطلب د آی نه کلته موږ دلته ایز ان آرګومنټ دا آبجکټ پاس کړل دي نو ای زموږ سره په ایکس سره چینج شي او آی زموږ سره په وای سره صحیح ده نو د دې په ترو باندې مطلب دا زموږ سره داسې تاسو ازیوم کوئ چې ای ډاټ ای دی او دا زموږ سره آی ډاټ ای دی مطلب د دې په ترو باندې چې موږ ای ویریبل ته کوم ویلیوز اساین کړي هغه په خپل منځ کې څه کوو جمع کوو د هغې ریزلټ به موږ ته شو شي لیټ می رن د پروګرام to show the output of this program to you guys. Okay, so let's run the program. Okay, no error. Okay, all is good. Okay, موږ سره ولې راغی چې یاره enter value of a د a value څه کوي a value enter کا کنه نو ګورئ دا زموږ سره د زموږ کوم ای object دغه په تر باندې input چې کوم دا څه شو دا کال شو صحیح ده و څه کوم لیټ سپوز ته ما ورواچو 9 صحیح ده دا 9 مې ورواچو د ای په تر بیا زموږ سره به سیکنډ ټایم اوس د ای سوري د آی object په تر باندې اوس بیا د input ممبر فنکشن کال شو بیا زموږ سره دا سټیټمنټ رن شو نو لیټ سپوز د 99 ورواچو ما نو زموږ سره دا دواړه موږ از ان آرګومنټ د چې موږ سره کوم لاست یو د او object موږ څه کړو پاس کړو نو هم سره تراله دا قصه وشو دا دواړه په خپل منځ کې چې کوم ویلیوز ته موږ اساین کړو دا به جمع شي ته به اساین شي موږ ته آوټپوټ کو نو زه څنګه دا انټر کوم نو تاسو کته شوی د سم اف بوث objects are 108 اوس دا کار موږ وکړو دا موږ دا هم کولای شو چې تاسو زیات دا کسان کې چار د ممبر فنکشن چې کوم دی د څو کې دا د دینه بهار والی د کلاس نه سوالی بهار والی نو لیټ می also introduce this here ما دا بهر واغستو کلاس نه بهر واغستو نو څنګه څه کوو موږ به سیمپل دا کوو چې را اوس د کلاس نه بهر موږ د کلاس د باډي نه بهر راوتلو نو څنګه دا کار کوو چې ته موږ هغه ریفرنس ولور کوو چې دا زموږ سره د امیر کلاس چې کوم دی د آبجیکټ دا کوم ممبر فنکشن دی زموږ سره د امیر کلاس دی او دلته سکوپ ریزولوشن اپریټرز موږ ولګول او دا کار وکړو چې دا موږ څه وکړو دا په کلاس کې دنه څه کوو دلته انټروډیوس کړو چې یاره او ستا سره ستا بهر چې کوم دی یو ډیس فنکشن هغه ستره دا موږ څه کړو دلته د کلاس ته ویل چې یاره ستا سره بهر ستره یو ډیس چې کوم دی هغه یو ممبر فنکشن دی دا ستا فنکشن دی خو چونکې د هغې ډیکلریشن چې کوم دی هغه دلته موږ وکړو صحیح ده اوس چې کله موږ دا رن کوو هم به زموږ پروګرام بالکل سیملی هغه ایګزیکیوټ کېږي رن کېږي به صحیح لکه لیټ سپوز ما 90 انټر کو بیا مې 88 انټر کو او زموږ سره دا دواړه آبجیکټ ریزلټ 178 راغی که موږ بل داسې وکړو چې یاره سمپل یو کار موږ داسې وکړو چې دلته د دې په ځای پلوټ والو صحیح ده دا موږ پلوټ کو FLOT صحیح ده ما لیټ سپوز پلوټ واغستو نو اوس چې کله دا موږ پلوټ ډیکلیئر کو دلته سمپل اوس لیټ سپوز انټر کما 90.9 صحیح ده او بیا ځکه 5.7 دا زموږ سره بچی د لوي شه دا به زموږ سره شي 145 146.6 صحیح ده نو بالکل 146.6 د زموږ سره پلوټ چې کوم ویلیوز هغه هم موږ د دې نه فاصلې نو اوس چې دا موږ کومه دلته خبره کړې وه چې یاره د نمبرز اف د پیرامیټر ان دیئر type must be defined in the member function نو ګوره موږ څه وکړو موږ نمبر اف پیرامیټر مطلب دوه پیرامیټر ته موږ پاس ته صحیح ده او د هغې ټایپ زموږ سره چې کوم دی هغه موږ ډیفاین کو صحیح ده په ممبر فنکشن په ډیفینیشن کې موږ ډیفاین کو صحیح ده چې which object is to be passed چې کوم object به زموږ سره پاس کېږي the object that are passed are treated locally for the member function described when the control returns to calling او دا به زموږ سره په دې کلاس کې
یو لوکلی آبجیکټ چې کوم دی څه کېږي دا به هلته ټریټ کېږي چې دا لکه مطلب دا یو آبجیکټ چې کوم دی دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره چې کوم دی لوکلی ډیفاین دی لکه مطلب دا شو او دا شو دا زموږ سره د کلاس کې دننه مونږه ډیفاین کړل صحیح ده یاره کلاس نه که بهر هم دی خو چونکې دلته مونږه سکوپ ریزولوشن آپریټر اخیستی ټول ارسم کړي مطلب دا چې دا الریډي زموږ سره د کلاس یو ممبر فنکشن دی نو دا زموږ سره لوکلی آبجیکټ دی او دا زموږ سره ډسټرای کېږي کله چې زموږ سره دغه چې کوم کنټرول زموږ سره فنکشن ریټرن کېږي نو دا زموږه نننی کلاس چې یاره پای کې مونږه ډسکس کړل چې هاو وی کین پاس آبجیکټ از ان آرګومنټ فرام ممبر فنکشن امید لرم چې تاسو کلاس خوښ شوی ډېر زیات ایزي کلاس و او اصل کې خبره زمونږ چې کوم دغه دا و چې یاره مونږ څنګه د چې کوم دی د یو ممبر فنکشن نه لکه ډیس زموږ سره ممبر فنکشن دی او دې نه مونږ د ای او آی دا زموږ سره څه شی دی زموږ سره آبجیکټس دي د یو کلاس او دغه ته مونږ پاس کړل نو ایز ان آرګومنټ مطلب زموږ سره فنکشن کال کېږي د کالي په وخت کې چې کوم څه مونږ پاس وایو ته مونږ آرګومنټ وایو نو د آبجیکټ مونږ آرګومنټ فرام ممبر فنکشن څخه پاس کړو. Thanks for watching. The Love Aman. Assalamu.